نن د مځکې پر مخ د مسلمان پیغمبر علیه السلام قول دی چې د مسلمان مثال به د وړې ګولي. نور قومونه لکه کور کې غټ کور دی، ماښام چې زنانه کله شوروا وړه کړي پای کې اوبه واچي او شوروا پر دسترخوان کښېږدي، باره کوچنیان نارې کوي راځي د ډوډۍ وخت. او دا ډوډۍ له چې سړی راځي د دې خوراک سړي ته څه مشقت او تکلیف لري. نن د مسلمان پیغمبر علیه السلام وایي داسې زمانه به راځي د مسلمان مثال به د وړې ګولي. نور قومونه به پر دې مسلمان داسې سر راغواړي او دونه په خوشحالي به پر راځي لکه سړی چې ګولې له واچي. او نن هغه حالات موږ په سترګو وینو، پر دې طرف څه حال، پر دې طرف څه حال، څه حالات سره موږ مخامخ. پیغمبر علیه السلام وایي د مسلمان مثال به یو زمانه کې د فراړه د کانۍ، لکه د فراړه کانۍ چې اوبو اخیستې د خپل اختیار نه چې ویې غورځوله. پیغمبر علیه السلام وایي په یو زمانه کې به د مسلمان مثال د اوبو د ځګ، اوبو ځګ چې اوبو پر سر باندې اخیستې هغه خپل اختیار بیا نه لري، د هغه بیا څه اختیار لري. نن مسلمان دغه حالاتو ته ولې رسېدلی دی؟ صحابه ورته یو نحن قلیلون یومئذ یا رسول الله، ای د الله رسوله دا به مسلمان ډېر کم سي چې دغه ستړی دی. دی ورته لا بل انتم کثیرون، نن د مځکې پر مخ د مسلمان عدد 1.5 ارب ته رسېدلی دی. د دې پسې پسې دویم قوم عیسایان دي، د هغو ټولو عدد 80 کروړه ته نه دی رسېدلی. نن مسلمان دومره عدد لري د مځکې پر مخ، لیکن د هغه باوجود ولې ستړی دی، ولې درفدره دی، ولې د وړې ګولې حیثیت لري، ولې دومره خوار او د ذلت زندګي تېروي؟ د هغې واحده وجه دا ده چې مسلمان د قرآن سره جفا شوی. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي دا مسلمان به دا ښې ورځې برته څنګه پیدا کړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي کتاب الله، برته دې په قرآن پورې مقبولې ونل کړي. الزمو کتاب الله. چې کله مسلمان برته قرآن ته راوګرځېدی، په کور کې د قرآن تلاوت روان کړي، خپل عقیده یې پر قرآن برابره کړه، خپل تجارت یې پر قرآن برابر کړي او خپل نظام او زندګي یې پر قرآن برابره کړه، الله تعالی به مسلمان ته برته هغه ښې ورځې نصیب کړي. او که چیرې د قرآن سره د غسې بې وفایي وه، بیا دې د الله تعالی د نور بې وفایي انتظار کوي، بیا به ستړی کېږي چې تر څو پورې د ستړیا وکنده ته رسېدلی دی. نو نن هم که چیرې مسلمان د غسې زندګي تېروي لکه دا اوس چې روانه ده، بیا به د مسلمان د نور ستړیاو دومره انتظار وکړي چې دا ورځې مې د الله په قسم په هېرې شي. داسې حالات به راورسېږي چې د څو پورې مسلمان توبه نه وکاږي، مسلمان قرآن ته نه راوګرځي او مسلمان د قرآن سره وفا نه ولري، بیا به دغه ورځې نه دي، دا به په الله قسم پر سترګو